بلوچستان نه چې پنجاب ته واوړي یا فرزند سند ته واوړي او نه د هغې ځینې خلک بیرته بلوچستان ته بلوچستان یې ناکهبندي کړی دی، محد کړی دی او هلته د خلکو وژل شروع کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 2 د فبروري کال 2016 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ یو ډیره مهمه موضوع چې د افغانستان سره اړیکه لري، د بشري مسایلو سره اړیکه لري، انساني حقوق او د انساني به حساب ضرورتونو ته د احترام په اساس د نړیوالو قوانینو تر لاندې دا ډیره مهمه موضوع ده او دا موضوع زمونږ یو ډیر قدرمند خور چې مونږ تاسو سره په دې برنامو کې چې مونږ کوو راځي ګډون کوي او همیش ډیر ښه متنونه لیکي او ډیر ښه کومنټس لیکي او همیش د افغانستان د خلکو درد او غم ورسره. یعنی مونږ باید د داسې خویندو اواز اوچت کو تر څو نړۍ ته وښیو چې کومې ښځې دوی په کرایو اخیستې دي په لندن کې او په فرانسې کې او کاناډا کې او نیویارک کې او هغوی ته د افغانستان د ښځو استازي وایي در حال چې هغوی خپل عزت، شرف، ناموس ټول د $100 په مقابل کې خرڅ کړی دی او د افغانستان په حساب په سرنوشت باندې لوبې کوي. د هغوی په عوض داسې خویندو ته توجه وکړئ چې هم تعلیم او سویه د هغوی نه اوچته ده. دغه خور چې خدیجه ثنا نومیږي په ونکوور د کاناډا کې اوسیږي او د هغې ځینه دغه سرخلاصې لیکي د امریکا د کانګرس خارجه کمیټې لپاره او همدارنګ د ملګرو ملتونو ته لیکلی دی. دې کې د افغانستان د خلکو د درد او دا مسله ده. نو دی په 3 ژبو په پښتو، فارسي او په انګلیسي لیکلی، در حال چې اکثرا دا ښځې چې دی راوړاندې کوي دی حتی خپل په هغه ژبو باندې دومره دغه نه لري. په اکثرا چې تاسو دې خبر وګورئ عمل ته به حمل وایي او بل به دا رقم دغه به کوي. نو زه ځکه ډېر وخت ارزش ورکوم دې ته چې دغسې خویندې چې فرزند واقعي د افغانستان په درد باندې دردیږي او د افغانستان د خلکو لپاره اواز اوچتوي، د دې اواز باید اوچت شي او ورسول شي. نو دی چې کوم لیک لیکلی دی په پښتو، په فارسي او په انګلیسي، پښتو او فارسي خو به زه په پښتو او فارسي برنامو کې خپل تاسو ته خپور کم، تاسو دا واورئ چې دا هم نړۍ ته ورسیږي او انګلیسي متن به انشاءالله د مهمو اړیکو ځایونو ته ولیږو تر څو خلک دغه کم تصمیم چې د کانګرس کمیټې نیولی دی چې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان سره دا کومه مرسته چې ده د امریکا د هغه مړه شوو عسکرو په افغانستان کې هغې ته بې حرمتي ده. نو دا د ده سره تړل زه فکر کوم دا پخپله د افغانستان خلکو ته بې حرمتي ده، ځکه چې جنایت هم دی وکړه، تجاوز هم دی وکړه، اشغال هم دی وکړه، وژل هم دی وکړل. نن د هماغه ملت سره په یوازې دی چې لاس د ترحم پې کش کړي په هغوی باندې ظلم کوي. نو دا لیک چې دی په همدې چې دا کوو چې دا د یو خور د خوا نه دی، زموږ د افغانستان د په حساب د خویندو طبقو نه ده. کوم هغه خویندې چې همدا اوس په افغانستان کې د هغوی په حق باندې په حساب ظلم کیږي، مکتب پې بند دی، پوهنتون پې بند دی، تعلیم پې دغه دی، قیودات پې باندې دي، مګر باوجود هم دوی خپل د وطن لپاره اواز اوچتوي. نو دا دغه زه تاسو سره شریکوم، هیله ده اخره پورې راسره دا واورئ او پس له هغې نه بیا په نړیوالو څو مهمو موضوعاتو باندې تاسو سره پې بحث کوم. د ملګرو ملتونو او د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په ډیره درناوی دا لیک د ژورې اندېښنې له مخې لیکم، ځکه داسې پریکړې او قوانین شته چې افغانستان ته د بشري مرستو مخه نیسي او دا کار د سیاسي دلیلونو له مخې توجیه کیږي. باید روښانه ووایو افغان ولس ته بشري مرستې د هیڅ سیاسي ډلې یا نظام ملاتړ نه دی. بېګناه ولس که سیاست سره یو شان ګڼل کیږي نه عدالتي دی او نه اخلاقي، یعنی د دواړو لحاظ نه دا قابل دی منلو نه دی. که د انسان ژوند که ته درناوی اصل وي نو پوښتنه دا ده ولې د افغانانو وینه ارزانه ګڼل کیږي؟ ولې د میلیونونو بېګناه افغانانو وژل، کړاو او بې کوره کېدل بې احترامي نه ګڼل کیږي یا نه بلل کیږي؟ د وژل شویو ملکي وګړو مسؤلیت چا په غاړه دی او دا مسؤلیت څوک اخلي؟ د ویجاړ شویو ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتونونو ځواب به څوک ورکوي؟
په هغه ولایتونو کې چې درنې وسلې کارول شوي دي چې اکثرا جنوبي ولایت د افغانستان دي هلته دا استعمال شوي دي د مدر اف آل بمز چې استعمال شو اوس چې هلته ماشومان را پیدا کیږي هغه معیوبه وي نو دوی هغې ته اشاره کړې ده په هغه ولایتونو کې چې درنې وسلې کارول شوي نن خلک له سرطان او سختو ناروغیو کړیږي او میندې معلول ماشومان زیږوي د دې ناورین تاوان څوک ورکوي او د ده مسؤلیت د چا پر غاړه دی په تیرو 20 کلونو کې نشه زیاته شوه ټولنیز جوړښتونه کمزوري شول او د هېواد طبیعي شتمنۍ بې له عادلانه ګټونه استخراج او تاراج شول یعنی ویستل شول او بې مسؤلیته په حساب خرج شول او پیسې جب کې واچول شولې افغان ولس جګړه نه ده غوره کړې خو تر ټولو لوړه بیه همدا ولس ورکړې ده او ورکوي د خوراک درملو او زده کړو مخنیوی عدالت نه دی انساني کرامت انتخابي نه دی امریکا او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان پر وړاندې اخلاقي بشري او تاریخي مسؤلیت لري مسؤلیت د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي نه پرېښودل یعنی د افغانستان ملت باید یوازې پرې نه ښودل شي په درناوي غوښتنه کوم چې دا دریځونه له سره وارزول شي او انسانیت ته د سیاست پر نسبت غلبه ورکړل شي چې اخلاص وقار او د عدالت په هیله خدیجه سنا وانکوور کاناډا نو دا اواز د لونګو تاسو د خورو تاسو ته ورسو ایله ده چې دا اواز زمونږ نړۍ واوري او دوستان چې څوک کولی شي دا ورسي چې تاسو جنایتکار خلک چې هغه څوک د پیسو لپاره استخباراتي ښځې دي کله په اسلام آباد کې کله تاجکستان کې او کله په ویانا کې او مجالس جوړي او تاسو د هوټلونو د کرایو دا ورکې اما د اصل د افغانستان د استازیتوب کوم ښځې چې علما هم د دوی نه اوچت دي په سویه کې هم د دوی نه اوچت دي او درد هم د وطن لري خو د هغې اواز بیا څوک نه اوري نو دا زما پلیټفارم د همدغه لپاره ستاسو دوستانو خدمت کې دی تاسو همیش تاسو لیدلي زه ستاسو اواز اوچتوم نو هیله ده چې کله تاسو کوم دغه یي چې زه وګورم چې هغه ملي موضوع او دریځ ملي زه به حتما ستاسو سره ودرېږم هغه اواز به اوچتوم اوس راځم یو څه نړیوالو مهمو موضوعاتو ته یو د تاسو ته دغه کړي چې نړۍ د اقتصادي لحاظ نه په حساب ډېر ستونزې سره مخ ده خو په ظاهره باندې ویل کېږي نه دغه چې بانډونه خرڅول شروع شوي دي دا چې ټریجري بیلز یا بانډونه دواړه یو شی دي بل ورځ یو چا پوښتنه کړې وه چې د بانډ څه ته وایي بانډ هغه یو حقوقي سند دی چې یو مملکت د پاره د خپل د داخلي قرضونو د کمښت لپاره د بل نه پیسې په قرض اخلي په مقابل کې یو سند ورته ورکوي چې دې ته بانډ وایي دغه بانډ داسې شی دی چې کله تاسو دا پیسې خپلې په کار وي ته دا سند ماته وړاندې کړه ته د پیسې بیرته مانه واخله او که فرضاً ما سره پیسې نه وي چې تا ته یې درکړم ته دغه بانډ چې په هر ځای کې د دنیا خرڅ کې هغه کس که تا ته پیسې درکړي ستا ضرورت رفع کړي زه هغې سړي ته مسؤل یم چې دا پیسې بیا ورته ورکړم دې ته بانډ وایي دغه بانډ دی نو د امریکا ډېر زیات قرضونه داسې دي د چین جاپان ځکه امریکا په هر کال په ټریلیون ډالر قرض کوي تر څو د خپل نظام مخکې وړي او دې په مقابل کې بانډونه ورکوي دا سویډن ناروې دنمارک دوی هم اخیستي دي همدارنګې جاپان اخیستي دي همدارنګې زیاته رئیسۍ په ټریلیونو ډالر د چین سره ده نو د دې لپاره اوس چین هم پټ پټ د ده خرڅول شروع کړي دي د جاپان هم د ده متعلق په سویس کې یو د ټولو نړیوالو لویو بانکونو د رئیسانو ناسته شوې ده په خفیه طور باندې او په دې مسایلو باندې بحث شوی دی که چېرته دغه ټریجري بانډونه په دغه سرعت سره خرڅ شي اعتماد د ډالر او د پیسو دا په ځمکه لګیږي خپل ارزښت د لاسه ورکوي او به حساب امریکا د ورشکستګۍ سره مخ کیږي کله چې جاپان ته دا مخ شوي دي چې تا دا ولې دا کار وکړه تا خو ډېر هغې ویل چې ما په ښکاره نه دي خرڅ کړي ما په پټه په مارکیټ کې په بل نوم باندې خرڅ کړي دي نو ما کوشش کړی دی چې پیسه په ښکاره بانډونه خرڅ نه شي چې تر څو د امریکا ریزرو بانک ته ضربه ونه رسیږي نو حالت د دوی ډېر زیات وخیم دی دا آمدی ته دوی اوس یو تصمیم دا نیولی دی چې تاسو دفعتاً دا بانډونه په دې رقم مه خرڅوئ که لږ زره حالات په کنټرول کې شي کیدای شي دوی دا بانډونه یو ځلي ختم کړي
او ختمولو معنی دا ده چې چا څومره پیسې ورکړي هغه پیسې د هغوی غرقېږي. نو دې ته دوی اوس غربیانو دا پروګرام جوړ کړی ځکه دغه رئیسان د بانکونو چې ناستې دی دا خبره کړې. او دا خبره هم چې زه تاسو ته کوم دا داسې یو چا دا خبره رایسته ده چې هغه خپله په دې مجلس کې و، یعنې د یونان پخوانی وزیر د اقتصاد او مالیې. هغه وایي چې د نړیوال قوانینو لاندې زه باید دا راز ونه وایم ځکه دا داسې راز دی چې زموږ منځ کې دی، دا باید بیرون ته ونه وځي. خو چونکې دې کې د نړۍ د ټول د بشر د ژوند مسله ده، نو هغې ویلې زه دا راز تاسو ته وایم چې دغسې قصې روانې دي. دننه دوی لګیا دي بانډونه خرڅوي په بل نوم باندې، نړیوال اقتصاد لګیا دی ضربه کېږي، په آخر کې دوی بانډونه کرش کوي. نو دا راز یې افشا کړی دی او ما هم راواخیسته، تاسو سره مې شریک کړم. دویم خبر دا ده چې د ابراهیم لینکن کشتۍ چې د بحر هند کې ولاړه وه، دا په دغې ته باید او نارملیم دا چون ډېر غټې کشتیګانې دي، دا په د لوی بحرونو په منځ کې ودرېږي تر څو د استوار او هلته دغې په وړو تنګناو په دې ځایونو ته نه ورننوځي ځکه چې بیا دته خطر د دی چې ډوبه نشي یا کوم بل مصیبت ورته دغه نشي. خو دا د ابراهیم لینکن لویه کشتۍ دا د تېرو ورځو کې دغې ته ورننوتې ده، تنګه د هرمز ته ورننوتې ده. او کله چې هلته په د ایرانیانو د عکس العمل سره مخ شوې ده، دوی ویلي چې موږ د سیمې د امنیت لپاره دلته راغلي یاستو. ایران او هلته روسیې او چین چې هلته موجود و هغې ورته ویلي چې ستا امنیت ته موږ ضرورت نه لرو، د دې سیمې موږ د همدغې آسیایي ممالک دلته موجود یو، موږ دې امنیت لرو، ته د دې ځای نه بېرته ووځه، مه بعده دلته که کوم دغه کېږي یعنې ونه لګېږي. او که یا فرضاً امریکا دلته کوم وار کوي، خو دلته یا د چین یا د روسیې کشتۍ چې ولګېږي، خو هغې بیا بېرته عکس العمل ښکاره کوي. او بل دا دی چې دغې تنګې ته د دې کشتۍ ننوتل په خپله ستونزمن یو کار دی ځکه دا په خپله ځان یو حصار ته ننایستی دی، هلته یې ده وهل او له منځه وړل ډېر یو اسانه کار دی. او نه پوهېږو چې امریکا دا د څه لپاره دا کار وکړه، آیا د پروګرام د ایران په مقابل کې دی یا هلته کوم نوره اراده د نورو سیمو لپاره لري ځکه یې دا کار هلته کړی دی. درېیمه نړیواله موضوع د ګرینلینډ موضوع ده چې تاسو ته معلومه ده په دې باندې شخړې ډېرې وشولې او د فاصلې هم پیدا شولې، هلته اروپایي ټولنې قوام ولېږله، تیارې هم ولېږلې. اوس دا موضوع داسې شوې ده، ویل کېږي چې د یو قرارداد د دوی راوتی دی، د قرارداد د 2009 کال چې په هغې کې د اقتدار اعلی د ګرینلینډ اصلا د دغې معاهدې لاندې چې 2009 کې شوې ده، دا انتقال شوی دی د دغې خلکو ته، د ګرینلینډ خلکو ته انتقال شوی دی. او د هغې په اساس باندې ډنمارک د ده حق نه لري چې امریکا فشار راوړي چې ته دا په ما خرڅه کړه چې زه دا ټوله واخلم. نو ډنمارک د دې حق نه لري چې ګرینلینډ خرڅ کړي. نو کله چې دا حق نه لري، په دې اساس باندې اوس دوی یو بله لاره دې ته سنجولې ده چې هم به موضوع خاموشه شي او هم به امریکا ته هغه څه چې غواړي لاسته ورشي او هم به ګرینلینډ د اشغال نه بچ شي. په ظاهره به اشغال نه بچ شي، اما په عمل کې به یو غیر مستقیم یو اشغال شکل کې به او د خرڅون مسله به هم ختمه شي. او هغه لارې ورته دا جوړه کړې ده چې ممکن د جون په میاشت کې یا تر اکتوبره پورې د داسې یو تړون دغه کې چې هغې په اساس باندې د ګرینلینډ د 9 کالو لپاره د ګرینلینډ ذخایر چې کوم ځای کې معدنونه دي، یو خاص معدن دی چې هلته امریکا علاقه لري، هغه معدن به امریکا ته د 9 کالو لپاره په اجاره په لیز باندې به ورکړ شي. او په دې رقم ته هم به د ډنمارک هغه عزت په ځای شي، هم به د ګرینلینډ مسلې او هم به امریکا خپل اهدافو ته ورسېږي چې کوم ذخایر یې په کار و هغه ورته په لاس ورشي او د 9 کاله به دا به دیزي مالک شي. نو دغه یو لارې ورته دوی سنجولې ده. بله موضوع زموږ تاسو مهمه چې پرون پې باندې موږ بحث وکړو، د بلوچستان کې په لویه پیمانه باندې قیام په بریالی د نظام کې و چې نن خبرونه دا دي چې پاکستان اردو ټولې لارې په بلوچستان باندې بندي کړي دي او هلته یې ګرفتاریګانې را شروع کړي دي، خلک نیسي، بندي کوي، وژني او ژوندي ځان سره وړي. یعنې هغه کار په مقابل کې چې ملت را قیام کړی
چې دغه ظلم موږ سره مه کوو، دغه کار موږ سره مه کوئ. د هماغه کار اوس دوباره شروع کړی دی. د بلوچستان لارې د سند او د پنجاب سره مطلقي بندي کړي دي. یعنی د دیرې غازي خان د لارې نه بلوچستان ته چې لاره ځي، د فورټ مندروخیل د لارې نه چې ځي، یا د تونسه موساخیل د لارې نه. او دا خبره د ډیپټي کمشنر عثمان خالد د بلوچستان هغې دا خبره کړې ده چې دا لارې ناکهبندي ټوله شوې ده، او حتی د پنجاب د خوا نه سرحدي سیمه په نامه د سخي سرور او واټه ناکهبندي شوې ده، او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي نه د بلوچستان نه چې پنجاب ته واوړي یا فرزن سند ته واوړي، او نه د هغې ځینې خلک بیرته بلوچستان ته. بلوچستان ناکهبندي کړی دی، محد کړی دی، او هلته د خلکو وژل شروع کړي دي. خلک اوچتوي، وژني، او په کورونو باندې چاپې لګوي، بیا نوم پې باندې ږدي چې دا سرمچاري دي او یا دا ترهګر دي، او دا موږ دوی نیسو د دغې بلوچو خلکو سره په لویه پیمانه باندې. یعنې یو بل نوع ظلم او تشدد شروع شوی دی چې دا باید نړیواله دغې ته ورسیږي تر څو نړیوال د دې مخنیوی وکړي، او غیر د هغه نه پاکستان به ډېر زیات خلک قتل کړي او تباه به یې کړي. نو هیله ده چې دا برنامه زموږ وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. هیله ده زما برنامه سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، او د دوستانو سره شریکه کړئ، ټولو ته ورسوئ تر څو دا زموږ اواز ټولو ته ورسیږي. تر بل برنامې تاسو په خدای سپارم. وما علینا الا البلاغ.